دا زما د کمزورۍ وروستی حد ده چې په ژوند زه خوله نسم خلاصولی. هغه څوک چې له افغانستان سره خیانت کوي، جفا کوي، ظلم کوي. جنرال صاحب فکر کوي دغه سپیس ډېر ښه ځای دی چې ووایي چې دغه نه هېڅ امکان نه لري. ځکه هغه ټویټ باندې باید تاسو پوه شئ. همدا د ما جرأت ده چې کړی مې ده چې زما له مرګ نه وروسته به زه خپل قاتلان افشا کړم. په ژوند چې نشم کولی، دا زما د بې غیرتۍ په معنا نه ده، دا زما کمزوري ده او زما د کمزورۍ وروستی حد ده. نو ولې به ډېر په دې باندې خبره وشي چې یاره طیب نو ضرورت یې څه ده؟ اوس نجیب ننګیاله صاحب ته خپله لاړلې وتښتېدلې، افغانستان دې له بحران سره مخ که او بیا پړه په بل چا چې ما خو دغومره جرأت وکړه، دا خو مې وویلې که په ژوند نسم کوی تر مرګ وروسته خو به خاینان افشا کړم که نه. جنرال صاحب مننه. زه نه غواړم په دغه اړه چون ستاسې د ژوند خبره ده پکې پوښتنې وکړم. ډاکټر صاحب ننګیال مهرباني وکړئ، بیا به مولوي صاحب اصغر او مننه. میاخیل صاحب یو لنډ وضاحت ورکوم. مونږ دغه نه دی کړی، دا مو نه دی ویلي چې تا بې غیرتي وکړه ته لاړې ګویا وتښتېدې، بلکې که وتلی وې او خوندي ځای ته تللی وې او په واقعیت هغه څه چې ته په ویناو کې وایې، یعنې مونږ به ما شخصا میسج هم ورته کړی، تاسو د پوښتنه کولی شئ دی او هدف مې دا و چې بل څه مې نه دي ویلي، یوازې مې د وټساپ شمېره ترې غوښتې او هغه دا وه چې ما فکر کوو که دی به په حقیقت کې په ستونزه کېږي، که زموږ څه لاس د لاسه کېږي او په رښتیا د حقیقت دغه شی، نو موږ به لومړي خلک یو چې د هغه چا مرستې ته ورسېږو چې د افغانستان په ګټو باندې درېږي. یوه خبره ما دومره ویلي دي چې دوی ترکیې ته نه دي تللي، په داخل کې د بد وضعیت سره مخامخ دي، په داخل کې ته دا صلاحیت نه لري او دا یو حقیقت د خپل اعتراف پې کوي چې ته دا صلاحیت نه لري چې د مسلې د بحران په حل لاره تا سره خبره وسي. نه یې ته لري، نه یې مولوي صاحب ضیاء الرحمن اصغر لري او نه یې دغه اوس عمران افغاني لري. نو د حل لارې په موضوعاتو باندې موږ دلته د تحلیل تر کچې غږېدلی شو، ځکه ته خپله ناتوانه نه بېوسه یې او په دې باندې ته خپله اعتراف کوې. که تا دا توانایي درلودلی او تا دا د حل لارو زما د مسایلو سره یا ما سره د سولې او د بله خبره چې کوله، البته که دې کوله او که دې فکر کوو که موږ رښتیا دې وطن ته مهم وای او فکر دې کوو چې دا مسله حل کېدلی شي او موږ دې وطن ته 1% حل ولې نه 1% ګټه رسولی سو او له دغه امکاناتو نه استفاده کېدلی شوه، نو ما به له تا سره خبرې کړې وای، صادقانه به مې کړې وای، تا به هم نه وای کړې، ما به زنګ در وهلی وای چې ته خو صلاحیت لرې، دغه کار داسې کېږي که ما دا پلانۍ اشتباه کړې خو ما اشتباه کړې، ته خو اوس مه کوه، په هغه لاره چې زه تللی یم ته خو اوس پې مه ځه، په هغه لاره چې فلانی تللی ته خو اوس پې مه ځه. دا خو جمهوریت و، 1.5 میلیون انسانانو پکې کار کوي، 1.5 میلیون خلک ول ملکي برسونه یې درلوده، نظامي درلود، طبیعي خبره ده ځینو به پکې ښه کارونه کړي، ځینې به خراب کړي او کټ مټ ستا اداره ده. مونږ خبره دا ده چې د مذاکراتو دغه بحثونه چې دي د مذاکراتو لیول ته مه وړئ او توقعات د دغه سپیسونو پورې دې ته مه وړئ چې تاسې فکر کوئ چې که دلته تا د مولوي صاحب ضیاء الرحمن موافقه واخیستله نو دی به تا سره ستا مشکل حل کړي او ته به افغانستان کې سبا ناست دی او تا به یو د افغانستان فاجعه حل کړي او رسمیت به هم پیدا کړي، وطن به مروغ وي. دا بیچاره خپله صلاحیت نه لري. مونږ دغه وویل خلاص، نه مبین لري، نه عمران افغاني لري، نه بل څوک لري. هغه ځان ته حیران دي په کابل کې چې هغه دوه خبرې وکړي خپله زندان ته اچوي. نو بنا هغه بصلاحیته خلک چې په دوی کې څوک دي مذاکره د هغو سره وکړي، دوی سره د تحلیل تر کچې بحث کوو او هغه د ومو ویلې چې دغه فاجعه ده، دغه حالت دی، دا کسباله حالت راغلی، خو ته هم پکې کم قصوروار نه یې. زه د دې وطن نه وتلی یم خو ته هم هڅه کوې، که رښتیا یې کوې که دروغ یې کوې، خو یو هڅه کوې چې دې وطن نه وځې. تا ته د زغملو وړ نه دی چې 20 کاله دې ورسره په یو سنګر کې تېر کړل، تا نه زغمي چې 20 کاله دې په یو سنګر کې ورسره تېر کړل، ستا ګزاره نه ورسره کېږي. نو زما به څه ګزاره شوې وه؟ ته خو تر ما ډېر جنګیالی یم، ډېر دغه یم، چې ته ورسره ګزاره نه شي کولی د افغانستان نه وځې، نو ته راته وایې چې ما به څه ګزاره کړې وای، ما به څه آپشن پاتې وای. نو دا خبره په دې طریقه باندې نه کېږي. زموږ خبره دا ده چې هغه څوک چې د دو صلاحیتونه ورسره دي، واک ورسره دی، مذاکره دې د هغو سره وشي او دلته موږ د تحلیل تر کچې غږېدلی سو. هغه دا دی چې موږ کله کله یو فاجعه ته وینې، یو څه ته وینې چې دغه بحران کومې خواته روان دی، ته د مخنیوي صلاحیت نه لرې، ته یوازې ویلی شي. کله کله یو څوک سیلاب را روان دی، یو څوک هلته لرې په یو غونډۍ باندې ولاړ دی، هغه ګوري چې بره اوبه را روان دي او لاندې کوچیان دي یا ماشومان دي په هماغه خوړ کې په دغه کې مستۍ کوي، دی ګوري چغې ورته وایي چې وسړی در باندې درغی، بحران درغی، سیلاب درغی. دی اوس نشي کولی سیلاب ته غاړه ورکړي، د سیلاب مخنیوی وکړي. سیلاب مخنیوی دی نشي کولی، د دونه صلاحیت نه لري، نه دونه واک پکې ده.
د یوازې څه چې کولای شي هغه دغه کولای شي چې غږ وکړي خبره وکړي چې دغه شی د خوا روان دی ما درته دغه څه وویلې دغه زموږ مسؤلیت دی مونږ چې ګورو دغه حالاتو ته چې ګورو خدای دې غلط ثابت کړي خدای دې 100% غلط ثابت کړي زموږ خبره دې دروغ شي افغانستان ته صدمه نه رسیږي زموږ خبره دومره مهمه نه ده مونږ دې دروغجن ثابت شو زموږ خبره دې غلط ثابت شي زموږ تحلیل دې غلط ثابت شي افغانستان دې خدای فاجعه ته نه وړي خو زموږ تشویش دا دی مونږ وایو دغه شی چې کومه سي روان دی دا تر دې حالت نه خراب حالت ته ځي په کوم حالت کې چې وو یعنی داسې یو فاجعه ته ځي چې نه ته خیر لیدلی سي نه زه لیدلی شم نه بل څوک لیدلی سي او دا زخم دومره ژورېږي چې ته بیا څه چل کوې دا اوس تاسې ګورئ روسان خپلې هڅې کوي ایرانیان خپله هڅه کوي چې زه همدې روسي ته اوس کښېنم چې خانه خراب دا طالب ته خو لومړی تا ځای ورکړه اوس یې بېرته چېرته سقوطوي بیرته دې په خلاف باندې بیا غونډه جوړه کړې په مسکو کې د خلک راټول کړي او بیا ورته وایي چې طالبانو مشروعیت نه منو تا را باندې راوسته اوس په رسمیت ولې نه پېژنې کم دې پاکستاني ته زه اوس کښېنم چې تا 10 کاله په خپل کور کې وساته تا راوسته د افغانستان په ګدۍ دې کېنوو حاکم دې که اوس سفیر په رسمیت ولې نه مني همدې چینایي ته چې ته ورته وایې چې تا وسلې ورکولې دغه ایراني ته چې ته ورته وایې نو خو طبیعي خبره ده ته پوهېږي چې د په شو کې دغه شته دی په حتما د کې ستونزه ده چې دی په رسمیت نه پېژني رایم ولې حاکم کې هم دې امریکایي ته که زه ورته وایم تا دوی تړون ورسره امضا کړه پیسې ورکوي میاشت په میاشت یې ورلیږي رسمیت نه ورکوي په ملګرو ملتونو کې چوکۍ نه ورکوي ولې نه ورکوي خو تا کې مشکل دی تا کې کار دی حتما څه کوم بل پلان لري رایم ولې را باندې زه دې پې چاپه کړم زه دې ورته دغه کړم دی دې راوسته د کابل په ګدۍ دې کېم نه و اوس دې بندیز هم پې لګولی ده اقتصادي بحران دې کړی د افغانستان ملت دې تباه او برباد کړ خلک د سر ماښام ډوډۍ ته حیران دي نو تاسو کومه لوبه تا روانه کړې دې ملک سره دي خلک زموږ غم دغه دی زموږ درد دغه دی تا ته نه وایي دنیا ته م وایو چې دا وطن دی دا څه په پرون زه یو چا سره غږېدم ما ته قسم وخوړه وایي په والله په بالله تله زه په دې خبر یم او 100% درته وایم چې امریکایان بیا ځي څوک دومره صبر وکړي چې دغه سورغاړي امریکایان بیرته حاکمان سي دلته د بایډن اداره لري چې دا بل راسي ما هغه ته همدغه خبره کړه په دا د قسم درته د مور په شیدو قسم درته هغه سړي سره زما خبره دا وه دا ملک کیلونه ده دا ملک د کوم پارک دی د ماشومانو ته به یو ورځ یو ورځ به ننوځي یو ورځ به راځي دې ملک سره ته څه رقم برخورد کوې ته مخالفت ونه کړم ورته ویل دا چی شی ده دا خو د ماشومانو ټای نه ده وروره 10 کاله دې پکې واړول بیا د خلک 3 میلیونه خلک دې کډوال کړل ملک دې تباه کړ بمبارۍ وشو جنګونه وشو خلک دې په دښمنۍ سره اخته کړي زه دې د خپل کلي له مولا امام سره په دښمنۍ واړولم تا راته ویلې دا ترهګر دی او چې زه ټایم ترهګر دی ته ما ته نه دا خلک دي د ګډ ګایز دي د کنټري بوایز زه تا ته وایم چې سره دا ترهګر دي ما سره جګړه کړې ته ما ته نه دي ته په غلطه دا سم خلک دي نو زه درته چې خجې نه دي نو خانه خراب بچي دې په دښمنۍ ولې وسره اړولم تا خو زه 10 کاله د سره وجنګولم ما ته دی ویل دا ټیرریست دي او تا ما ته دا ترهګر معرفي کړ او زما دې زما کورنۍ دې زما ماشومان دي په لوی فاجعه او په دښمنۍ دي خلکو سره واړول نن چې 10 کال وروسته زه تا ته چې دا ترهګر دي او دا په ملک باندې حاکمان سوي دي ما سره ودرېږه ته ما ته نه دا ملک خلک دي ته په غلطه نو زلته زمونږ درد دغه دی مونږ تا ته وایو تا ته هم دا خبره کوو ته چې چا لمسولی وي ته چې چا راوستلی وي تا چې زه په چا زه در باندې وژلم او تا ته ویلې د امریکایان ده راوستي او تا ما ته د هغه ګناهونو د هغه جرمونو جزا راکوله چې هغه کې زه قصورواره نه وم تا په دې خپل ګریوان کې سوچ کړی چې دا تا څه وکړه دې وطن سره تا امریکایان وویستل که دا د مملکت نه افغانان وویستل دا موږ په تولونیوز په 2000 کې ویلي وو چې دا افغانان وباسي امریکایان نه وباسي که امریکایان دې ویستل خو 8.5 زره وو دا 8 میلیونه خلک نور ولې کډوال شول نو خبره دا ده که مسله حل کوو د مسلې د حل دپاره دا ده چې د زړه نه به زه به دا سره ومنم چې زما اشتباه دا زه به دا خپله لیست درکړم ته به دې خبر نه هغه اشتباهاتو لیست به درکړم خو ته اماده یې چې په سلو کې یوه اشتباه دې ومنې چې دې مملکت سره تا وکړه ته خپله یوه اشتباه نه منې هر څه ته د قدوس په سترګه ګورې او فکر کوې تا د ثواب کار کړی که ته فکر کوې چې نن دا ټول لګیا دي باچا خان زدران فلانی وژلی دا وژلی نو تا څه چل کړی دی د بل زدران څه چل کړی د خو 1.5 زره نفره خلک خپله په اعتراف کوي چې بازار مرګ دې مملکت ته رالیږلي وو نو تا څه کړي دي ستا رول څه شی و که ته نن دا وایې چې امیر اسماعیل خان جګړه غواړي هغه افغانستان کې دا دومره خلک وژلي تا خپله څه کړي تا نه دي وژلي که ته نن احمد مسعود ته ګوته نیسې چې احمد مسعود ځکه نه منم په دې مملکت کې چې ده کشتار کړی تا نه دی کړی که ته دا وایې چې فلاني فساد کړی دا ته دا فعلا عملا دغه خلکو ته قسم ورکړه چې ستا د حوزې یو عادي امیر د 4-5 بلند منزلو کورونو څښتن په دې کابل کې دا فعلا نه دی د طالبانو د حوزې امیرین ته په کوم وضعیت کې ته په فساد کې عملا ښکیل نه ته عملا په 2 موټرو کې ګرځي پرون یو جنګ سالار په 2 موټر کې ګرځي رښتیا وایي ستا یو حوزې امیر په 4 کې نه ګرځي خبره دا ده چې مونږه که قصوروار یو د افغانستان په فاجعه کې ټول قصوروار یو بیا تم تیباري نه ستا جنجال څه دی
ته ټولو ته وایې ته قصوروار یې، زه پکې بچ یم، زه نه یم قصورواره، زه یو اشتباه هم نه منم او تا ته اضافي راته وایي تا ته مې عفو هم کړې. نو دا خو انصاف نه شو وروره چې ته ما ته وایې تا ته عفو کړې، ته خپل هم قصوروار یې. که ما قتل کړی تا هم کړی، که دا فساد کې دخیل و تم دخیل یې. که راځي د افغانستان مسله حل کړي نو مسله دا ده چې لومړی به په خپلو اشتباهاتو اعتراف کوي. سیاست دی، سیاست ګنده لوبه وه او دغه لوبه کې دا چلو شو، تا دا اشتباهات وکړل، هغه ولمسوه، ته هغه ولمسولې، زه هغه ولمسولم، دا وطن دغې ځای ته راورسېده. نن چې دی 3.5 میلیونه خلک کډوال دي، د پاکستان په زندانونو کې افغان مېرمنې ماشومان زیږي. دا ډیره زیاته د پیغور د شرم خبره ده. خدای وکړي دا افغان یهودی ولې نه دا غستا په خبره دغه د بایدن زمون غلامان دی ولې نو سره وینه غوي د افغان و دومره نن خو به دې پکړیو. ډاکټر صاحب مننه. کور ودان.